ډالۍ کړي دي نو هغه ته ویم چې په دې بدنام کلي کې چاته ناست یو په دې بدنام کلي کې چاته ناست دي خلک خو ستا د مخ حیاته ناست دي په دې بدنام کلي کې چاته ناست دي خلک خو ستا د مخ حیاته ناست دي او دي څوک نیازبین زما او ستا د وطن دي څوک نیازبین زما او ستا د وطن د خپل وجود په سوري شاته ناست دي او د سپین سپیڅلي روڼ سحر ګلابه د سپین سپیڅلي روڼ سحر ګلابه د شوګیرو ستړي ټول تا ته ناست دي اوس د عوامي نیشنل پارټۍ مرکزي صدر سینیټر د خوشحال خان بابا د پټکیول د احمد شاه بابا د تورې شړنګ د ایمل خان بابا غرور او د باچا خان د امن د فلسفې د سیاست وارث د ولی خان د پښتو او د پښتونولۍ د سیاست وارث د بابړې او اتیخیلو او کیسه خوانۍ د شهیدان وارث خپل ډیر خوږ او ګران مشر اسفندیار خان ته سټیج ته راتلو بلنه ورکوم چې راشي او موږ او تاسو په خپله وینا باندې شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر بخونکی او مهربانه دی د دې غونډې محترم صدر صاحب زما ډېرو درنو عزتمندو مشرانو همزولو کشرانو وروڼو بچو زما نه مخکې درته یو ځل سټیج ایکسټریم خواست کړی زم درته یو خواست کوم چې دا نن زموږ دلته راغونډېدل د پښتون قوم د تاریخ په یو ډېر نازک موړ نو که دونه خوا درته وکړمه چې دا خپل موبایل زم بند کړئ چې سبا دانی چې کوم د مطلب ټکي چې هغه ستاسو نه صرف په دې کې خطا شوي یا هم د ګاونډیانو نه په دې کې خطا شوي چې ستاسو موبایل ټنګېږي زه خو هر ځای دا خبره کوم چې تر اوسه پورې به موږ جنګ د پښتون د حقوقو کوو څنګه چې درته زما نه مخکې بنګش صاحب ووی او یا درته حاجي صاحب رحمان الله خان ووی واجد ووی خو نن که د پښتون په سیمه او چې زه کله پښتون وایم نو زه پکې د کیله نه حسابوم که اخوا پښتون دی او که دی خوا پښتون دی که اخوا افغان دی او که دی خوا افغان دی زه د ټول افغان قوم خبره کوم نو نن موږ زما په حساب د بقا په جنگ کې یو افغانستان دیرشت لکه افغانانو وینه ورکړه آبادي یې 1.5 کروڑ وه په 1.5 کروڑ کې 30 لکو خپله وینه ورکړه آیا په افغانستان کې نن امن شته نو چې په 1.5 کروڑ کې 30 لکه وینه ورکړي او امن نه وي نو قبایل او د بلوچستان پښتانه او د پښتونخوا پښتانه چې را یوځای کې نو دا آبادي خو 3.5 کروړه ده په دې 3.5 کروړه کې به څونه وینه مونږ ورکو چې مونږ له دې امن راشي نن په دوه محاذو باندې که تاسو لږ ورته سوچ کوي اوس ګوره هغه زمانه مخکې مو ویلي شو چې دنیا ډېره وړه ده
او خدای دې د ټلویزیون والو سره خو کي دا خیبر او جیو او دین او دی کم از کم هغه د مسافر هغه کم درد چې به تاسو محسوسو د وطن نه چې به کوم لرېوالی و د وطن نه به نه خبرېدی نو هغه یې درله کم از کم لږ راکم کړی دی زمونږ جرنیل صاحب په دوره ووت اقوام متحده ته ته نو په لار کې جرمني ته هم لاړو په لار کې فرانس ته هم لاړو برطانیې ته هم لاړو بیا په اخره امریکې ته ورسېد مې څه مطلب هم د دنیا له دا تاثر ورکوي چې که امن غواړې نو پښتون ختم کړې ځکه چې طالب خو نه ختمیږي تر هغې پورې تر کومه چې پښتون جم دی په لنډو تپوس کوو دا القاعده ویل دا طالب جوړ کړی چې ما جوړ کړو آیا پښتون قوم جوړ کړو که دوی جوړ کړو زه په دې خوشحاله یم که زه دا ویم چې زه په دې نیم خوشحاله چې شهاب الدین خان د باجوړ د قومي اسمبلې سیټ ګټلی دی نو دا به زه غلطه ویم زه په دې خوشحاله یم چې شهاب الدین خان د باجوړ نه سیټ وګټه زما د ای ان پي یو ممبر قومي اسمبلې ته لاړ خو د دې نه لویه خوشحالي زما بله ده چې دنیا له یو تاثر دا ورکړی کېده چې پښتون بالعموم او دا قبایلي سیمه بالخصوص دا تش دهشتګرد دي دا تش جنون والی دي نن د باجوړ خلکو چې دا ثابته کړه چې موږ د باچا خان بابا د عدم تشدد پیروکار یو نو زه وایم دا پرویز مشرف له ټولو کې لویه څپېړه وه په مخ باندې او دا دنیا ته ټولو کې لوی ثبوت و چې پښتون چې دی دی د امن دپاره ولاړ دی نن حاجي صاحب خو درته په خپله طریقه خبره وکړه چې یاره د مسافرو خلک عزت کوي زه درته یو مثال در کوم ډېر په ادب زه لاړم کوالالمپور ته پروس کال کوالالمپور ته لاړم تاسو ته اکثر ملګرو ته پته ده هلته زیات د بونیر خلک دی یعنې نورو علاقو دونه نشته یو بونیری راپاسېد ما ته ویې رجي وې کله نه چې ریاست ختم شوی دی وې زما ټول خاندان په جماعت اسلامي کې دی او نن نه پس وې زه ستا ملګری نو ما ورته ویې چې ده خدای ظالمه ریاست خو چې ختمېده نو هم څه 15 شپږ کالې وشو 15 کاله د ټول خاندان هغلته ولاړ دی چا سره خبره خو وکړه که نه چې خبره ورسره ته وکړې او وکړي نو هلته وایه چې یاره زه په این پي کې شوم ما ته په خندا شو ما ته یې خانه وی زه چې دلته راغلی م زه دلته اړه چوم نو رزق ورله زه ورلېږم وی خدای کو چې سره جنډه په کور ونه لګي که سوره کاڅیره یې رانه ولیده وی زما نه غټ ډله به دغې کیلې راښکلو ته تیار یې دغه کیله بار یو کس خپل کور ته راکاږي نن جنگ د ای ان پی او د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ او د دې نه دی نن دا جنگ د سیاست نه لږ روچت شوی دی نن په دنیا ته پښتون دا ثابتوي چې زه په دې خطه باندې امن غواړم ګوره واضحه به دوه کیمپه جوړېږي یو به هغه کیمپي چې دی به امن غواړي دی به محبت غواړي دی به دنیا سره یو ځای تګ غواړي او یو کیمپ هغه کیمپي چې دی به جنگ غواړي دی به تشدد غواړي دی به نفرت غواړي او دی به دنیا ته مخامخ کېدل غواړي تاسو چې دا ځان ته د باچا خان بابا د سوچ او د فکر بچي وایې تاسو ته خپل کیمپ نه دی معلوم چې ستاسو کوم کیمپ دی موږ په دغه خاوره باندې امن غواړو نن ما خو په جلسو کې هم دا ویلي دي نن موږ امن جرګې کوو نن موږ مینت کوو موږ ننوات هم کوو
هغه خلکو ته چې څوک هلته جنګ کوي ورته زاره هم کوو چې خدای ته وګورئ زموږ په خاوره جنګ مه کوئ خو ورسره دا یو خبره جلسیام کې سریام وایو چې نن جرګه کوم نن منت کوم نن ننواتې کوم